له 2020 څخه تر 2030 پورې 10 کاله د مصنوعي ځیرکتیا یا AI د عروج زمانه ګڼل کیږي او موږ اوس د دې 10 کلونو په نیمایي کې ژوند کوو. د مصنوعي ځیرکتیا متخصصین په دې نظر دي هغه ملکونه او خلک چې په اوس وخت کې د دې ټکنالوژۍ په اړه ناخبره دي شاید په راتلونکي کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. دا ځکه چې په راتلونکي دور کې به د ژوند په ډېرو برخو کې یوازې د AI ټکنالوژي استعمالیږي. په اوس وخت کې کوم وظیفې چې انسانان کولې هغوی په ډېرې ختمې شي او پر ځای به یې مصنوعي ځیرکتیا ونیسي. ګډ مټ لکه څنګه چې په اول سر کې کمپیوټر رامنځته شو او په دفترونو کې ډېرې قلمي کارکوونکو دندې ختمې کړې او زه یې هغه خلکو ونیو چې په کمپیوټر پوهېدل. دې ټکنالوژۍ حتی په همدې څو کلونو کې د میلیونونو انسانانو وظیفې او مسلکونه له منځه یوړل. مثلا په کار ځایونو کې نور ترجمانان نه پکارېږي، په دفترونو کې د ټایپینګ او لیکوالانو وظیفې ختمې شوي دي، په مارکیټینګ کې د ریسرچانو وظیفې اوس د همدا ټکنالوژي مخ ته وړي. د حقوقو وکیلان ډېرې وظیفې په ځینو ملکونو کې د ختمېدو په حال کې دي او په ډېرو ځایونو کې د ډریورانو کار هم قرار په ختمېدو دی. او دا ډول لسګونه او سلګونه نور کارونه هم شته چې شاید په راتلونکو څو کلونو کې د انسانانو پر ځای همدا ټکنالوژي ترسره کړي. خو له دې سره سره یو هیلهمندي هم شته چې اوس سری وخت دی او که هر چا له AI په اړه بشپړه پوهه او مطالعه لرله نو کولی شي د دې ټکنالوژۍ د منفي تاثیراتو څخه ځان وژغوري.